د لر او بر د پاڼې ګرانو کتونکو لیدونکو موږ اوس د ښاغلي پوهاند محمد رسول باوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین مخته ناست یو او ستاسو سره به د په غور کې د جام په اړه باندې د جام د منار په اړه باندې چې اوس مشکلات ورته پیښ شوي دي د هغه په اړه باندې به ستاسو سره وغږېږي ښاغلي پوهاند صاحب مهرباني وکړئ سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم له بده مرغه خبرونه پرله پسې اورم چې د جام څلي ته خطر متوجه دی او دا خطر د هغو اوبو او سیلاب له امله دی چې د نن ورځې په جریان کې توند او مدهش باران په همدې سیمه کې وسو او یو سیلابي اوبه راغلې چې د دې منار دپاره د خطر حد زیات کړي منار موقعیت د دوو سیندونو ترمنځ دی یو د هریرود سیند دی او بل شمال ته یې د جام درې څخه راوتلې یا رابهېدلې یو شله ده د اوس خطر د همدې جام د شلې څخه یا د جام د سیند څخه دا خطر متوجه دی چې په ډېره توندۍ سره اوبه راځي او د ځانه سره خړې خټې ډبرې لرګي هر څه راوړي او له بده مرغه وروستی خبر مې دا واورېدی چې د جام څلي د بدنې تر 1 متر زیاته برخه تر اوبو لاندې ده زه هیله من یم چې خطر ورته متوجه نشي خو د دې لپاره چې موږ څه کړي وي د دغه مصیبت د مخنیوي لپاره نو مو د دفاع وزارت محترم وزارت مسؤلینو سره د امنیت شورا د محترم مسؤلینو سره د جمهوری ریاست محترم مشاوریت سره فرهنګي مشاوریت سره او د غور ولایت د والي صاحب او په غور کې د میشتو امنیتي ارګانونو سره تماسونه لرو او پرله پسې د هغو په حال ځان خبروم د اطلاعات فرهنګ وزارت دغه پروتوکول له مخې چې د کلو او پراختیا وزارت سره یې کړی دی په غور کې شوراګانې لري ما د هغو سره هم خبرې وکړلې له بده مرغه خو هغوی هم د سیل اخیستي دي او یو شمېر کورونو ته هم د هغوی کورو ته هم زیانونه اوښتي دي هغوی هم د خپل کورونو څخه وتلي دي او وروستی معلومات همدا دي چې تر اوسه الحمدلله منار پر خپل ځای ولاړ دی چې دغه اوس د ساعت دی د شپې 15 کم 9 بجې د افغانستان په وخت او دعا کوم هیله مې ده چې مرستندوی ادارې دا مرستې چې کړي دي د هغو مننه کوم او لا زیاتې مرستې وکړي چې خطر لا تر اوسه نه دی راپسوي پوهاند صاحب د دې منار د ساتلو لپاره کېدای نه سوه چې یونسکو جمع د افغانستان اداري دولت چې د هغه د ساتنې لپاره د پخوا څخه څه لاس په کار شوي وای او د جام څلي زموږ د دې تېرو 10 کلونو را په دې خوا د دریو ادارو تر مراقبت لاندې دی او دوی اوس هم یو د یونسکو اداره بل د نړیوال فرهنګي میراثونو اداره بل هم د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت لکه چې دوستان به خبر وي په 1998 کال د جام څلی کنټرول شو او هغه مهال د جام څلی میلان روښانه شو چې د جام څلی میلان پیدا کړی دی کوږ شوی دی او دا په 2002 کال او 2008 او وروستی ځل په 2019 کال کې د یونسکو د هیئت لخوا څخه پرله پسې وڅارل شو وروستي معلومات دا و چې هغه میلان چې په 2002 کې و هغه میلان او هغه کوږوالی
زیاتوب نه دی پیدا کړی، خو پر خپل ځای دی. د یونسکو د متخصصینو په حواله چې د منار دا کوږوالی د یوې طبیعي پیښې پر بنسټ شوی دی، ځکه نور میلان نه دی زیات شوی. نو هغه طبیعي پیښې چې په اول سر کې میلان ته اړ ایستلی دی دا منار، بیا وروسته تر هغه منار نه دی زیات، دا میلان نه دی زیات شوی. د دې سره سره زموږ د اطلاعات فرهنګ وزارت د جلال الاتمام رئیس جمهور د حکم له مخې وظیفه درلودله، اخیستې ده اوس هم، چې د سرطان په میاشت کې به د یونسکو د هیئت سره چې هغوی هم راځي یو ځای د دې منار د کنټرول او مراقبت لپاره یو ځل بیا ځو، چې د ساتنې او پالنې دپاره تدابیر په پام کې لرو. له نیکه مرغه یونسکو هم د دې دپاره $200,000 مرسته کړې ده د عاجلو ترمیماتو دپاره، او د افغانستان دولت هم جلال الاتمام رئیس جمهور هم د ټولو مصارفو د ورکولو وعده کړې ده چې د دې منار د ساتلو دپاره به پیشبیني شوي وي یا به پیشبیني شي او هغه به د دولت لخوا ورکول شي. پوهاند صاحب، د دغې برخې د یو متخصص او د یو خپله د بستان شناسۍ او د بستاني اثارو په دغه لړ کې ستاسو نظر څه دی چې دغه میلان چې اوس د څلي پیدا کړی دی دا میلان به بیرته ورغول سي؟ امکان شته چې بیرته په پخواني شکل باندې راسي؟ هو، له نیکه مرغه موږ په نړیواله سطحه د داسې منارونو د بیا جوړولو تجربې لرو، چې تر ټولو مهم دوه منارونه وو، چې یو په هند کې و د تاملناډو، او بل هم په ایټالیا کې د پیزا منار دی، چې د پیزا منار د نړېدلو په حال کې و، میلان یې زیات پیدا کړي. بیرته متخصصینو د هغه د بیرته سمون دپاره اجراءات وکړل، اوس له نیکه مرغه هغه منار په خپل ځای پاته دی او لرو یې. همدا ډول په هند کې د تاملناډو او په دې ډول نور تجربې لرو. موږ غواړو چې د ټولو نړیوالو تجربو په پام د دې منار د ساتنې دپاره هم تدابیر وسنجوو او د دې میلان د لا زیاتوب مخنیوی وکړو. ډېر ښه. دغسې اورېدل شوي دي چې په هرات کې د هغو منارونو د جملې څخه د یو بل منار هم دغسې په یو مشکل اخته دی. تاسو د هغو منارونو په اړه باندې هم معلومات لرئ؟ د مسله څلي یو یې د هغو څلو څخه یو زیات یې د میلانونو لرونکي دي، خو یو تر ټولو د خطر سره مخامخ شوی و، چې په 1389 او 80 کلونو کې د هغه د ترمیم دپاره اپکو موسسې تلاش وکړي چې د هغه د نړېدلو مخه ونیسي. هغه د کیبلونو په وسیله باندې وتړي او تر اوسه پورې په هغه شکل پاته دی. موږ هیئت لېږلی دی چې د هغو بررسي وکړي، هم د اطلاعات فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو او هم د اداري امور د خوا څخه هیئت توظیف شوی دی چې وګورو د دغه منارونو د ساتلو دپاره او د تخریب د مخنیوي دپاره څه پروژه باید ترتیب سي او په څه ډول د هغوی د ساتنې امکانات برابر کړو. مننه ډېره زیاته پوهاند صاحب. د دغه منار په اړه باندې مې غوښتله چې یوه بله پوښتنه هم داسې وکړم چې په کومه مسافه او په کوم فاصله کې د غور د ولایت څخه پروت دی او هلته امنیتي وضعیت څنګه دی چې دا ستاسو لاسرسی شته ورته د یو بیرته د دغه منار د سمولو لپاره که نه؟ د جام څلی د لوړوالي له حده 163 متره لوړوالی دی او د 1900 متره په اندازه د اوبو د سطحې څخه لوړ دی او د پیروزکو یا د غور د مرکز څخه 200 کیلومتره تقریبا 200 کیلومتره فاصله لري. په دې منځ کې په ځینو ځایونو کې امنیتي پیښې کله نه کله کېږي او تر زیاته بریده هلته د امنیتي ارګانونو د خوا څخه تګ راتګ ته نه کېږي او
منار ته 3 مهم کلي پراته دي. یو خپله د جام کلی دی چې هلته یوه شورا ده. هغه شورا اوس د هغه کسانو چې د دولت مخالفین ګڼل کېږي د هغو تر سیوري لاندې ده، او بل یې شمال ته ده چې هغه بیا د تقریبا 80 کیلومتره فاصله لري، چې د هغه څخه موږ کولی شو چې د دې منار ته د رسېدلو زمینه برابره شي. خو اوس لحظه کې موږ 2 مهم معنی لرو. لومړی معنی هوا ده چې هوا باراني ده او باران په شدت وري او د الوتکې ورتګ هلته ستونزمن دی. دوهم د مځکې د لارې څخه موږ نشو کولی چې هلته ځان ورسوو، ځکه چې 200 کیلومتره د پیروزکو څخه دا لرې دی، واټن لري. په هر صورت زموږ تلاش دی چې موږ د بحراني حالاتو کې هم ځانونه ورسوو او د دې ستونزو د مخنیوي دپاره او د منار د ساتلو دپاره په خپل ټول توان هڅه وکړو. ستاسو هڅې د ستایلو دي په دولتي چوکاټ او خصوصا ستاسو خپل شخصي ما نن ولیدل چې تاسو لګیا واست او هر ځای ته مو ټلیفون کوه او ټلیفونونه مو کول، مختلفو مراجعو ته د چا نه مو معلومات اخیستل او چا ته مو معلومات ورکول. هڅې مو د ستایلې دي. زموږ د لیدونکو یوه هیله دا ده چې پوه سي چې داسې کیدای نه سوای چې مثلا ملګري ملتونه یا په هغه کې د ملګرو ملتونو په اډانه کې هغه د یونسکو کومه موسسه چې د هغوی د مخالفینو سره چې په هغه ځای کې فعال دي مرسته یې غوښتې وای او دغه منار دغه لپاره د کار زمینه برابره کړې وای. د یونسکو ادارې سره زموږ تماس شته، د اوس هم د هغوی سره مې خبرې کړې دي او هغوی په دې جریان کې دي. هغوی د خپلو لارو او مراجعو سره په رابطه کې دي. هغوی هم همدا اندېښنې لري لکه موږ چې لرو، ځکه چې د دې منار د ساتلو دپاره همدومره مکلفیت او مسؤلیت چې د افغانستان حکومت او ولس لري، په همدې اندازه د نړیوال فرهنګي میراث اداره هم همدا ډول مسؤلیت لري. د هغوی هم هڅې روانې دي. موږ تلاش کوو چې د دغه روان مصیبت څخه د خلاصون دپاره اقدامات وکړو. ډېره زیاته مننه محترم پوهاند صاحب باوري، د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال، ستاسو د ټولو خبرو او ارزونو څخه د لروبرې د پاڼې او مسؤلینو څخه مننه کوم. لیدونکو هم دلته کمنټونه پرېښي وه او هغو هم ستاسو لپاره سلامونه رالیږلي دي. مننه. خدای پامان.